اول دا ویډیو ګورئ دا د فرانس صدر دی او دا وایي چې زه فلسطین به ته ریاست تسلیموم. نو د دې نه شاته یو غټه وجه هغه راته زه وروسته وایم اول تاسو دا ویډیو ګورئ چې دوی ولې دا فلسطین تسلیموي. آیا دوی د اسرائیل نه یریږي؟ شاته د دې نه یو غټه وجه پرته ده. نو اول تاسو دا ویډیو پوره وګورئ. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. راځو دې خبرې ته چې دوی دا فلسطین ولې تسلیم کو. د دې نه شاته یو غټه فلسفه پرته ده او هغه دا چې اسرائیل ټولې دنیا ته فتح ده. د دوی دا کم بني اسرائیل کم نسل چې دی د دې شاته پروتوکول چې کم دی هغه په تاریخ کې دا یو داسې ذلیله قوم دی که دا سټیبل شي نو دا واپس په تا باندې راګرځي. اگر که تا وله مدد ولې نه کړی نو دا ملکونه چې کوم دي دا پریزیډنټ دا کوم وزیر اعظمان چې دي نو دوی ډېره های سټډي لري په تاریخ باندې. د دې وجې نه د یهود دوی ته دښمن ښکاري. هغه که عیسایان دي که هر مذهب والا دي هغو ته پته ده چې دا زموږ دښمنان دي او دا اقوام متحده کې یا په نور سپیچ کې دا مخامخ نشي ویلی امریکې ته چې مطلب تاسو نه پوهیږئ تاسو د اسرائیلو مدد کوئ. خو نور دوی ته د مینز نه پته ده چې اسرائیل دا یو ډېر ذلیله قوم دی. وروسته دا واپس په موږ باندې راتلی شي. نو دوی د خپل حفاظت دپاره نه چې د مسلمان سره د ښېګړې دپاره دوی دا کار کوي بلکې د خپل حفاظت دپاره د اسرائیل د یهودو د ناکامۍ دپاره دوی د فلسطین یو ریاست تسلیموي.